دا د کندوز مرکزي ښار په زړه کې د خوراکي توکو هټۍ دی. د دغه هټیو هټیوال وایي د امنیت په ټینګښت سره ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې او ورسره یې د پیرپلور بازار هم ګرم شوی دی. سوداګرو ته خو عموما پیغام همدا ده د هر چا چې هغوی خپل مال په کنټرول کې وساتي. د مسلمانانو لپاره دلته ډېر فقر دی، غریبي ډېره دی، نو بندیزونه دي هر رقم هر خوا نه کفر کوشش کوي چې مسلمان ضعیفه ثابت کړي. نو موږ خو ځان ته اسلام وایو، موږ مسلمانان یو، باید هغه نرخونه ځان سره چې ډېره او کمه ګټه پکې دو چې یو بل مسلمان ته که نغدې پیسې نه ورکوو نو هغه د نرخ له لارې نه ورسره ښه مرسته وکړو چې یو ارزانه شی هغوی ترلاسه کړی شي. ما خو خپل کوشش کوو وروره چې ډېره فیصدي کمه واخلو او نورو دکاندارانو ته هم پیغام دا ده چې خدای پاک دې توفیق ورکړي چې ټولو مسلمانانو سره کومک وکړي او په ارزانه توګه خپل مال فروش ته ورسوي. له دې سره ښار ته راتلونکي خلک د خوراکي توکو له بیې خوښ برېښي او زیاتوي چې سږکال د روژې مبارکې میاشتې را رسېدو سره د توکو بیې نه دي لوړې شوي او دوی کولی شي د اړتیا وړ خوراکي توکي وپېري. له شتمنو خلکو خو مې وروره دا هیله ده چې تاسو ته خدای پاک د رایې درکړې ده، خدای پاک ټول موږ او تاسو ویني، دغه غریبو مینې بای مینې، خو په دغه روزه کې باید په غریبو بیچارو باندې ډېر رحم وکړي، په دغه خپله فیصدي ډېره کمه ترې واخلي. انشاءالله بیې هم ښې دي او سوداګانې هم ښې دي، خو هغو خلکو ته وایي د څوک چې مالونه راوړي وو سرمایهداران تجاران، دوی دغه نرخونه لږ لږ کنټرول کړي. نور هم د غریب ولس ده د افغانستان چې دوی لږ ذره وس او تاوان نه لري، هر شی واخلي او اوس نرخونه انشاءالله ښه دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ښار کې د توکو بیې لوړېدې، خو سږکال د توکو بیې مناسبې دي او خلک د اړتیا وړ توکي رانیسي.